دا ډول ښځې ډېرې کمې موندل کېږي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. دا ډول ښځې ډېرې کمې موندل کېږي. هغه ښځې چې د ګډ ژوند چاره ډېره ترسره کوي، ډېر وخت ځینې داسې عادتونه لري چې په نورو ښځو کې کم لیدل کېږي. په دې ویډیو کې د همدې ډول څو عادتونو په هکله معلومات درکوو. دا ډول ښځې بدون له کومې خاصې ورځې نه هم د خپل میړه لپاره ځان سینګاروي. دوی تل یا ډېر وخت په کور کې هم ښې سینګار کړي ګرځي او خپلې ښکلا ته ډېر پام کوي. دا ډول عادتونه لرونکې ښځې هر وخت د خپل خاوند لپاره ځان جذاب او غوښتل کېدونکی ساتي. دغه رقم جوړې د یو بل سره ډېر راحت وي، مطلب د خپل خاوند سره په هره مسله کې بدون له دې چې وشرمېږي یا وویریږي واضح خبرې کولی شي. له همدې کبله د یو بل په زړه باندې پوهیږي، په دې باندې پوهیږي چې خاوند دې څه ورڅخه غواړي، څه ډول یې غواړي. زر نه خفه کېږي. که خفه شي فورا خپله اندېښنه او خفګان د خپل خاوند سره شریکوي. دا ډول ښځې چې د ګډ ژوند ګډه چاره ډېره ترسره کوي، هیڅ وخت د خپل خاوند څخه په پټه نه خفه کېږي. په ګډ ژوند کې تر ټولو تریخ کار دا دی چې خاوند پوهیږي نه ښه خفه وي، دا په ښه ډېر ناسم تاثیر کوي. په ګډه چاره کې تل نوښت کوي. د مثال په ډول تل په یوه کوټه کې دا چاره نه ترسره کوي. کله کله د څو میاشتو یا اونیو لپاره خپل کور کې یې بولي. کوټې ته ځي او یا هم په ورځني ډول کله کله دا ډول چاره د کور په یوه بله برخه کې ترسره کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. خو دې وکړئ ویډیو د مو مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ.